په دغه بندر کې هغه بار وړونکي او مسافر وړونکي وسایط چې د هیواد 9 شمالي ولایتونو څخه مرکز ته تګ راتګ کوي کنټرول او راجستر کیږي. د دغه بندر د پرانیستلو پر مهال د بغلان ولایت مسؤلین وایي چې په دې بندر کې د ترانسپورټي پارچو سربیره د موټرو کنټرول او سیستم هم ثبتیږي. د خلکو د سهولت لپاره چې هلته بازار کې اوله شمال ساحه کې دا کنټرولي بندر موجود و د 9 ولایتونو. اوس په دغه ځای کې موږ ځکه دا رانقل کړ او موږ د ریاست د ترانسپورټ په هلو ځلو باندې او نن د والي صاحب په لاس باندې دا رسما افتتاح شو. نو د دواړو طرف نه د شمال د 9 ولایتونو کنټرولي بندر دی او اخوا د کابل، کاپیسا، پروان یا د ننګرهار د اخوا نه کوم موټر راځي هغه هم د دواړو طرف نه کنټرولېږي. په ورته وخت کې د دغه بندر کارکوونکي د دغه بندر جوړول د ترانسپورټي پارچو د روڼتیا برخه کې مهم بولي. موتر با سیستم چک میکنه که آیا این با سیستم ثبت شده، پارچه گرفته، از کدام ولایت عبور کرده، از کدام ولایت آمده، مبدأش کجاست و مقصدش کجاست. با سیستم چک میکنه. اگر احیانا موتری که با سیستم ثبت نشده باشه یا اینجا ثبت نکنه و همون کمیشنش ایجا میگیرن. که با تعداد 13 نفر پرسنل داره. موترهای وسایطی که از شمال و جنوب، از جنوب و شمال به تعداد 9 ولایت میه. موترهایی که از سمت شمال و جنوب و جنوب و شمال موترهایی که کمیشن نشده کمیشن کنترل و کمیشن میگیره. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د عوایدو په راټولولو کې شفافیت تامین شوی او د هیواد په عایداتي ادارو کې فساد له منځه تللی او عواید په اساسي ډول راټولیږي او د دولت خزانې ته جمع کیږي.